چې اخر څه چل دی چې زما د کاروبار نه چلېږي، اخر څه چل دی چې زما په مزدورۍ کې مزه نشته. نو موږ داسې ډېر مختصر نظر واچو. نو بیا ځان راته سم دغه ښکاري دا ابوبکر صدیق یا عمر بن خطاب چې موږ کې خو څه کمی نشته جو اخر به څه، ځکه پښتانه داسې ووایي او دا جمله غلطه ده چې اخر به ما څه ګناه کړي چې الله زه رانیولی یم. زه تاته دا وایم اخر به موږ څه بندګي کړي. داسې خبره ده یو سړی اخر به ما څه ګناه کړي، لکه ده چې د سره څه ګناه کړي ده را، خو چېرته یوه کې شی دی وایي چې الله رانیولی دی. کېدای شي دې جملې ته ګوره ستاسو د اوسه پورې سوچ نه و، دې ته چې سوچ وکړي د دې مطلب دا دی چې زه خو ګناهونه نه کوم، زه ګناهونه نه کوم، خو چې دا به کله زما نه ګناه شوي چې الله زه رانیولی نو چې هغه ته وګورې نو سحر نه ماښامه پورې به دې په ګناهونو کې ډوبي، خو چې سخته راشي یاره ګورئ موږ به کبه ګناه کړي، هم تپوس دی ګورې څومره ګناهونه پاکي چې ته دا وایې چې ما کومه ګناه کړي. ته دا سوچ وکړه، دې ټیم کې سوچ دا دی چې یاره ګناهونه مې ډېر شوي دي، نافرمانیان ډېرې شوي. نو ځکه خبره مې دې پورې کوله چې موږ دا نظر ډېر مختصر اچوو، که موږ پکې لږ لرې تللی او دې ځای ته پکې راتللی چې د مور پلار سره زما معاملات څنګه دي. دغه پېژنې که نه پته نشته تاسو به دا قصه اورېدلې که نه وئ، ما یو پیر بیان کړی مو صحابي دی حارثه ابن النعمان رضی الله عنه، و ډېر عجیبه روایت دی. حارثه ابن النعمان دا حدیث امام حاکم راوړی دی. ګوره عائشه رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر زه جنت ته ننوتم، یو پیر زه جنت ته ننوتم فسمعت فيها قراءه، نو ما په جنت کې قرات واورېدو چې څوک قرات کوي تلاوت کوي. وی ما چې من هذا، وی راته وویلی شو چې حارثه ابن النعمان، دا حارثه ابن النعمان رضی الله عنه. رسول صلی الله علیه وسلم بیا څو پیري دا خبره وکړه کذلکم البر کذلکم البر، د مور پلار سره ښه کول دغه ځای ته سړی رسوي، د مور پلار سره ښه کول دغه ځای ته سړی رسوي. دا حارثه مشهور په دې د مور پلار سره به ډېر ښه کول.